السلام علیکم ملګرو کتونکو، هیله کوم چې تاسو ټول روغ او جوړ یاست. زما چې کوم چینل دی د پښتو ساينس اکیډمي په نامه، دا سبسکرایب کاست او دا به څر کم سبسکرایب کاست، دا چې تاسو دا د کم په یوټیوب کې دا سرچ پښتو ساينس اکیډمي دا مو ولیکئ، هغه بعد ولاړ به سي، د هغه بعد به دا زما چې کوم دغه دی پروفایل دی دا به ولاړ شاست، او که تاسو نه سبسکرایب کړئ دا به دا رقم سبسکرایب کړئ چې دغه چې کوم سور نشان دی پر دې به کلیک وکړئ، پر دې به کلیک کړئ چې دلته به دا ولیکل چې سبسکرایبډ، او د هغه بعد د بیل آیکون چې کوم دغه دی د بیل آیکون چې کوم یو اپشن راځي پر هغه به هم کلیک کړئ، چې هغه هم کلیک کړئ نو به بیا زما ویډیو ته په نوټیفیکیشنز کې به راځي. کور ودان ډیره مننه، مهرباني. یو وار بیا خوش آمدید، او دا پارت 2 ده. د پارت 1 چې دی هغه ما ورکړی دی، که دا ویډیو ته اوله پلو ته راغلي یاست د دې د مخه بهتره دی چې پارت 1 وګوراست، نو به مو پر کنسپټ سره خلاص. شنو ملګرو، موږ په ما درته ویل چې د کائنات یعنی 0.001% کې هم موږ نه یو رقم شماریږو. څه وخت چې موږ مطلب مثال کے طور پر ټلسکوپ دلته هغه کې څه وخت د دې ایمیج د واخلي، یعنی موږ شاته وکړه، موږ چې کائنات ته وکتله، د کائنات چې کوم ویوز یعنی انفراریډ ویوز موږ دا دغه وکړي، دا استدلال وکړي د دې چې کوم ریډیو ویوز دي، کوم ریډیو ویوز چې موږ ته د دا ځسه د دا پورې زموږ د مځکې پورې را رسېدله، دا خو بیګنینګ پوینټ دی، دا موږ یعنی د داسې چې کوم ریډیو ویوز د داسې پورې را رسېدله، هغه سموږ دا استدلال وکړي چې د دې کائنات یعنی د دې یونیورس ټوټل چې کوم ایج دی، ټوټل ایج چې دی هغه 14 بلین ایرز دی، 14 بلین ایرز دی، یعنی د کائنات وجود چې دی هغه 14 بلین کاله د مخه وشو، د یو پوینټ څخه وشو، فکرئ 14 بلین کاله د مخه د کائنات وجود وشولو، دا هغه بعد یو پروسسونه وسوله او دا شانګه ده، خو د دې د مخه چې کوم وخت یعنی د 14 بلین کال د مخه 15 بلین کال وشو، یا مطلب یو کال د مخه د 14 بلین کال، دا مش نه معلوم چې هغه د مخه چې شو، مش ته بس خالد دا پوینټ ته بعد چې کوم کیسه وسول مش ته خالد په دې موډل کې دغه شی معلوم، د دې د مخه مش ته یو شی هم نه دی معلوم. سر بخلاصو نو کوم اوس د 12 بلین ایرز موږ ته څنګه روانو چې د 12 بلین ایرز د دې دغه د دې چې کوم ایج دی 12 بلین ایرز دی، او موږ دا رقم چې څو وخت کائنات په وجود کې رااله، په هغه وخت کې ایکس ریز یعنی بیگ بینګ دغه مطلب دی چې غټه دماکه وشو په خاص پوینټ باندې، یعنی د نن څخه 13.7 بلین ایرز کائنات 13.7 بلین ایرز کې د مخه کائنات پر یو دی پوینټ مشتوي لوله، مطلب یو دی پوینټ پر کائنات پر یونیورس چې هغه بالکل سنګولاریټي موجود ته وایي، هغه پوینټ موږ اوس هم سنګولاریټي وایي، یعنی د هغه د مخه نه ټایم ولو، نو ټایم نه سپیس وو، ټیک ظاهره خبره چې نه ټایم نه سپیس نو نه میټر وو، یعنی نه یو شی په وجود کې څنګه په خلاص یعنی سنګولاریټي دی پوینټ دی چې په دې باندې په دا پوینټ باندې نه ټایم نه سپیس نه د دې ټایم د مخه میټر نه سنګولاریټي مطلب ټوټل کائنات د یو کوچني پروټون سلیکشن ول، یعنی یو دی پوینټ یو خاص پوینټ ول چې دا په کائنات کې چې موږ اوس هر څه انرژي وینو، هر څه چې کوم میټر وینو، هر څه په کائنات چې هر شی موږ وینو، که غټي که کشنی که په بلینز ایرز مثل دی که نږدې چې هر شی اگر د په دا کشنی پوینټ د پروټون هم کشنی ولو، اگر په دا شي کې په دا سنگل پوینټ باندې ګرځه کنسنټریټډ ول څنګه په خلاصو سو ټایم 4:24 ما په خیال دریم بچ پارت جوړ کو دی بعد به نور انفارمیشن دی هغه بدل کوم، او